د کافرو په ملک اوسېدل حرام دي. د کافرو په ملک اوسېدل څه دي؟ حرام دي. او د دې نه هجرت کول هغه واجب دي. او که چا قسم وخوړ چې زه به د دارالحرب نه د کافرو د ملک نه ځم او که زه لاړم ښځه به راباندې طلاق وي، ښځه د طلاق کې خو دې ځای نه ووځي. امام رازي لیکلي. خیر دا ډېر تفصیلي بحث دی. خو د امام رازي دغه موقف دی، هغه دا رایه ده. د کافرو په ملک کې ته نشي اوسېدی. ته په انګلینډ کې نشي اوسېدی، د هغه په نسبت باندې. ته په امریکا کې نشي اوسېدی د امام رازي رحمت الله علیه په نسبت باندې. او ډېر فقها کرام په دې باندې او دې ملکونو کې اوسېدل وي دا څه دي، دا روان دي. دا الله دې بصراحه هم وکړي. موږ دا یو جدا مسله ده، مختصر به دا بیان کما. زموږ فقها کرام هغې لیکلي دي، تفصیلي بحث دی، خلاصه بیان. زموږ فقها کرام لیکلي چې ته په دارالحرب کې اوسېدی شي. د کافرو هغه ملک چې هغه مسلمانانو ته نقصان رسوي دغه ته دارالحرب وایي. د کافرو هغه ملک چې مسلمانانو ته نقصان رسوي، پېژنئ که نه، د هغې په ملک کې ته نشي اوسېدی. خو څه شرایط دي ودا. هغه شرایط دا دي چې ستا داسې مجبوري چې ته د لوږې مرې، د تندې مرې، څه غټ ضرورت دي، بیا ټیک ته په هغې کې اوسېدی شي. هغې دپاره هم شرط دا دی چې د هغې خلکو نه به ځان لرې لرې ساتي چې ستا عقیده خرابه نه کړي. او زموږ دا څومره خلک چې لاړ شي که نه ډېر په معذرت سره، او دې ځای ډېر خلک مه ولیده چې هغې لاړ شي، کله امریکا ته لاړ شي، انګلینډ ته لاړ شي، فرانس ته لاړ شي، یو ملک ته بل ملک ته لاړ شي، هغه کې یو څو صفتونه پیدا شي، څو عیبونه پکې پیدا شي. زموږ په عربۍ کې صفت او عیب دپاره یو ټکې راځي. صفت ځکه زما په خوله صفت ټکې راځي، نو هغه کې یو څو عیبه پیدا شي. یو عیب پکې دا پیدا شي دی کنجوس شي، د موډ بالکل د انګریزانو په شان دي. د انګریزانو موډ دا دی که پلار ورسره ناستي په هغه یو کپ چای وڅکي، دا یو کپ چای پیسې تېلي. ځکه د هغې تذکره الله جل شانو په سورة بقره کې کړې ده. ضربت علیهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله. په دې باندې الله جل شانو د مالدارۍ باوجود غربت هغه مسلط کړی دی او ذلت یې پرې مسلط کړی. په دې ځای کې په دې آیت کې هم دا آیات مولوي صاحب شوی وایي که پلار له سګرټ قرض ورکړي وایي بیا ترې هغه وایي وصولوي، وایي دغه دي نور خو هغه مالدار دي، زموږ نه ډېرې پیسې دي اوسه. خو دې ته غربت نور څه ته وایي؟ یو انسان نه لګوي په خپل پلار باندې، یو انسان په خپل مور نه لګوي، په خویندرونو نه لګوي، غربت څه شي ته وایي؟ داسې نه ده؟ همدغه شان ده. خبره مې دا کوله چې یو عیب پکې دا پیدا شي. دویم یو عیب پکې دا پیدا شي چې دې کله په دې ملکونو کې هغه وخت وباسي. ډېر خلک ما داسې مې لیدلي چې هغه هلته وختونه وباسي، دا صفت پکې نه راځي، داسې خو ډېر کم خلک. او دویم عیب پکې دا راشي چې هلته لاړ شي نو دوی په دین اسلام اعتراضات ډېر کوي. بیا دین اسلام باندې څه کوي؟ ولې هلته په دغې علاقو کې اورینټلیزم والا دي، مستشرقین دي، استشراق والا. او د استشراق کار دا دی چې نبي علیه السلام کومه زندګي ده دا وچېړه. را به شي دلته وایي بیګا ماته سوال راغلی چې امتي دپاره څلور ښځې جایز دي، د پیغمبر دپاره یې نهه ولې جایز کړي؟ نو ما ته د چا سوال دی؟ وایي د چا سوال دی؟ ما ته پته وه چې ستا سوال دی، چا چې میسج کړی ما ورته وایي کوم الله چې د دپاره څلور مقرر کړي هغه دپاره یې نهه مقرر کړي، زموږ پکې څه کار دی؟ د دې دا جواب نه دی، خو دا صرف هغه مې بنده و چې لږ ساعت له بند شي. نو ما یې که دا څلور درته ټیک ښکاري نه هم ټیک دي، او که څلور درته غلط ښکاري نو هغه نه هم بیا څه دي؟ غلط دي. نو څلور ته ټیک منې، خو نهه ولې ټیک نه منې؟ دا هم الله مقرر کړي، دغه هم الله مقرر کړي. دا استشراق څه کوي؟ په اسلامک جامه کې، په اسلامي جامه کې دین اسلام ته نقصان رسوي. مستشرقین دا خلک بیا راشي نو بیا وایي یاره د قرآن مجید باندې خو ټیک ده، دا قرآن خو د الله کتاب دی، په دې کې خو د خلکو اتفاق دی، خو دا احادیث مبارکه دا لږ دې کې ګډوډ شوي دي. څه شوي؟ ګډوډ په دې احادیثو کې شوي دي او د دې د وحي سره تعلق هغه سره نشته. دا اوس د عامو خلکو خبرې دي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. خبره مې څه کوله چې الله جل شانو فرمایي ځمکه سواړه خو نه ده، لاړ شي دلته عبادت ته مکه کې نه پرېږدي، بل ځای حبشې ته لاړ شي، مدینې ته لاړ شي، څه خبره خو نه. او هلته زما بیا عبادت کوئ ځکه تاسو زما بندګان یو، په ما اعتماد کړی. یا عباد یا زما بندګانو الذین خلقوا آمنوا چې ایمان راوړی، ان ارضي واسعة، ان ارضي بېشکه زما ځمکه واسعة فراخه ده، فایایا فاعبدون، خاص زما عبادت کوئ. بس چې لاړ شئ څنګه فورا زما عبادت کوئ. کل نفس ذائقة الموت. د مرګ نه یېرېږئ. څوک په راته څه وایي ولې د مرګ نه ولې یېرېږي؟ د خپل نفس سره محبت دی. الله فرمایي نفس به ستا نه جدا کېږي، هغې سره محبت ولې ساتي؟ زه ستا سره همیشه ما سره محبت وساتم. نجزات څه یم هغه شانتې کوه، ځکه زه به ستا سره همیشه یم. نفس تا سره همیشه نشي پاتې کېدی، ختم به شي. کل نفس هر یو نفس چې دی ذائقة الموت، هغه سکونکی د مرګ، ثم الینا ترجعون. بیا به ټول تاسو مونږ ته څه شی واپس پشي. نو راځئ به زموږ خو آخري ټکانه هم هغه ده. ولې زما سره تعلق نه جوړوئ؟ تعلق جوړېږي په عبادت باندې، خالص د الله د رضا لپاره عبادت وشي. لکه داسې مسلې راغلې ته به بیا هجرت پوهېږې په دې باندې. نو څه وایي فقها کرام دا وایي چې ډېر لوی ضرورت وي نو په دارالحرب کې به اوسېدی شي. هلته که ډېر ضرورت نه وي بیا نه شي اوسېدی. دویم د هغې د عقایدو نه او دې څیزونو نه به ځان لرې ساتي، د هغې د کلچر نه به ځان لرې ساتي. هغه داسې کار شی و. ډېر لوی عالم دی، په انګلینډ کې اوسېږي، د دې علاقې دی، نوم عالمه ډېر معزز سړی دی، په انګلینډ کې اوسېږي، عالم دی ډېر لوی، هلته په یونیورسټۍ کې پروفیسر دی. هغه داسې کار کړی و چې هغه مور او پلار یې چېرته دې ځای نه غوښتي وي چې هلته انګلینډ ته راشي موږ سره به بچي وو که نه واړه هغه خو زموږ د مشران خو داسې دواړه وسي ځان ته یو ځای کړي دي او دواړه خپل کړي دي. هېڅ دا ماشومه تللی ده او لاین ته یې کال کړی دی، راشه وایي زه خپل نیکه وایي کس کړی یم او سړی راغی روغ پلار یې ولې چوت کړو د هغه ځای نه بوتلو. ولې نیکه څه چلو کړو خپل نوسۍ خپل کړه. دا شري، دا تهذیب دی، دا خلک دي، دا ډېر عجیبه عجیبه دا په بعض ځایونو کې دي، په ټولو ځایونو کې نه. مصرف دا مې وایي چې دا تأثر بنالي نور که ته هلته بیا ځې نه خپل رزق ګټلی شي خیر دی. او هغه خو د نه چمړه وباسي
دا غي ټیکسونه ته نه شټینګي دي دغه چمړه بدن واړی چې حیران ودی بل عجیب کار دی دلته ته وایي سبق وایا په یونیورسيټي کې ډیره کې سویا سبق الته مان مزدوري کوي او دلته ته کوم مزدوري کوي هغه پیسې واپس په سبق کې لګي موږ د خلکو ځواني تباہ برباد دي دا چې عجیب دی وای سو کامیابی الله دې ټول حفاظت کوي موږ ته دعا کوو چې دا نه وي تاسو په حرام کار کې مبتلا او امام رازي راي و چې تاسو په حرام کار کې مبتلا نور دغه مسله دا کوم چې اخري ما ذکر کړ نو سوي كل نفس ذائقه الموت ټول خلق هغه ما كل نفس هر یو نفس ذائقه الموت سکون کې د مرګ ثم بیا الینا من طرف ترجعون تاسو واپسی ده بس وګورئ